نن زمونږ د اجرې پروګرام کې زمونږ سره خصوصي میلمه چې کوم دی نعیم مخلص موږ راغوښتی دی تاسو دپاره د نعیم مخلص سره به مونږ مرکې نه کوو خبرې به ورسره کوو ګپې به ورسره لګوو دې کې به تاسو ته غزلې تاسو ډالۍ کوو او د مخلص او د معراج د ژوند په حواله به مونږ خپلې خبرې کوو ولې چې زمونږ کم از کم د 1997 نه زمونږ او د مخلص دوستانه تعلق چلیږي نو هیله لرم ستاسو به ډېر خوښ شي دا پروګرام چې کوم دی دا موږ د ام جي پښتو ټي وي د اړخه تاسو ته ډالۍ کوو نو کوشش وکړئ چې دا سبسکرایب کړئ او مخکې وچلوئ خپلو ملګرو سره شیر کړئ انشاءالله ډېره مزه به وکړي مخلص بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې جانانه ښه یې ژوند دې څنګه دی دې کې تاسو ته خدا به پته وي که نه طارق استاد زموږ ډېر ښه هنرمند دی ډېر ښه رباب غږوي او شعر ورپې دادا دا هم لکه دا دادا تخلص موږ ته له دې له ورکړی په دې هم ځان پوهوه چې دا د دې تبلو دادا دی ما وی چې ښکاري دادا نو نه 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 دا د دې تبلو دادا دی نو په دې وجه دته موږ څه وایو دته موږ دادا وایو بلکې یوازې دلته نه هغه که په کراچي کې که پینډۍ کې که لاهور کې اوس په دا تخبري پاتې ونه په دې تخبري کې دته دادا شروع شو دی دلته مشهور شو په دادا باندې ښه مخلص جانه نورو بس معراج تیار کړو دا دې رالمه درله او ما وی ځه موږ به هم لږ ټنګ ټکور واورو دا استاد چې ډېره موده پس ډېره زمانه پس طارق استاد دې سره به مشغول شو او زیشان هم په ریکارډینګ باندې دی هغه سره میلاو شو زموږ د فلم ملګری دی نو بس ګپې به لګې تا ته پته وه تا چې کله ما ته ووایي چې او زه نن درځم ما ډایرکټ زیشان ته میسج وکړو ما لکه مخلص جان را روان دی او مې چې 10 بجو له تا حاضر یې د زیشان مثال خو د کوزار د دیو دی که نه بس یاره تاسو سم چل دی که نه بس یې دکړی ګروه پیرې ازیر نو خبرې ما چې څنګه دې ځای کې مې خبرې کولې اوس چې ګورم زیشان دی راشي ما لکه ته ما ته وی چې استاد ګوره په اواز درته ما چې دی په اواز سره راځي تا دا خبره وکړه نه هغه وی چې په ټکټکی رالم زم دا وا په چپور رالم دا وا په چپور رالي صحیح ده مخلص جان زمونږ ملګري ډېر وایي که نه چې لکه تاسو مخکې کومې ګپې لګولې هغه ګپې ولګوئ نو ما تا خو لکه ډېره موده بعد یو ځای شو موږ ټول ژوند په ګپو کې تېر شو که نه نو ملګرو سره به ګپې هم لګو خبرې به مو سره کوو غزلې به مو ته کوو ولې چې غزلې خو مونږ کار هم دغه دی او ډېره موده وشو کوم راله غیب شوی مړه بس څه په خوارو هم راوستې یو ځای کړې او خانجیم چې کوم دی کله بار دننه کېږي دی هم خوشحاله دی خانجي چې کوم دی دا زموږ خانجي خو دربان دی که نه دربان بلکل خپله ډیوټي کوي پروګرام هم کوي په دې حواله دادا سره خیر د خبرې وکړه یو څو د دې خپلې تبلیغ باره کې اوسه خبرې وکړه چې دی به مونږ ته نن دا تبلیغ څنګه غږوي دی به کې یو دیر کې ولک ما ته یو هلک منګی غږو نو ما ته ویل استاده ما ولې دې منګي نه داسې نقې پورته کړي نو چې دی به دې هغه نقې پورته کړي دادا به موږ ته ووایي که نه چې دادا تبلیغ دې کوم وخت نه شروع کړی او څنګه دې شروع کړی استاد دې څوک دی یاره چې زما خو استاد د بخانۍ د خدای دې وبخښي فیاض نوم دی منګوره کې پاتې دی د نوښار تاسو د منګورې نه موږ د بټګرام بټګرام منصري بټګرام زبردست زما استاد د خدای وبخښي د درې کالو شو نو بس هغه نه مې یادګیرونه کړله اوس هغه په خپله شته نه او نو دا زه په خپله پته ده نن به تبلیغ نه ان شاء الله تعالی ته چې ستاسو مشرانو دوا سره پیړې به دې پورته کړي زنده باد طارق استاد سره خبرې وکړه طارق استاد زمونږ ډېر ښه طارق استاد خو د ډېر وخت یو تکړه هنرمند دی رباب غږوي طارق استاد یاره ستا یو ګروپ و هغه ګروپ تا سره اوس شته که نه ملګري چې کوم د دې دغه و دی چې راغلین کړي هغه یاره وی اوس دا پن پرېښی دا ډېر وخت جهانګیر د یو شته تعلق ورځم هلته ګپ نو بیخي اډو دې فن دی بس مکمل بایکاټ کله 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 کینی نه کله هم نه کېږي ښه او تاسو یې د کوم ځای په خپله زه خو بیا نه ښکته سري بالو ښه نو معراج استاد سره څومره وخت پس ناست دی معراج استاد خو هم راسره ډېر وخت پس کېناست او نور خو ډېر وخت نه موږ یو بل ملګري وو لکه ډېر وخت پس دی هم چېرته په
ورپسې لږ بار شوي وو که نه دی بار شوي اوس به څه اورو که نه ولې نه انشاءالله میراجه جی نو څه به یاره مخلص جانه ما ته خو ستا د یو غزل فرمایش شوی دی زما غزل ستا ته ډېر ښه نو کوشش کوم موږ ټول عمر همدغه مات ګوټ کار کړی دی خو کوشش کوو چې ملګرو ته ډالۍ کړو ستا د یو روبۍ نه شروعات کوو او ستا یو غزل دی د نیم مخلص غزل دی د معراج په اواز ټولو ملګرو ته ډالۍ بلکې ټولو پښتنو ته دې ډالۍ د لر او بر او دا رښتیا دې غرب وایسته او که نه ډېر تا ته ونه ویل هغوی تا ته خپل سرونه پته لیږدي ستا په در کې چې جانانه څوک تندیږدي نن مې یار غېږه کې داسې راحصار کړمه لکه پیغلې چې په غېږو کې منګېږدي چې جانان داشت غړه مې رانه ورک شو اوس به څوک راته جامونه د جندېږدي دا ساده مخلې خبر د مخلص دی چې پې پیغلې خپل کالی او خپل پتری نو ما ګلاب لا داسې یو څه چې ازغو ته پاته نه وي چې څوک خپل مې خبر نه شي هم پردو ته پاته نه وي ما ګلاب لا داسې یو څه چې ازغو ته پاته نه وي
او لوګي ورکه خو سنما چې لمبو ته پاته نه وي لوګي ورکه خو سنما چې لمبو ته پاته نه وي چې څوک خپل مې خبر نشي پردو ته پاته تاسو له چېرې غواړئ چېوله دی خو نشي څکلی یا ګیرې دې که الګه په غزل باندې مخدو کو یار ګوره ښه منم مخه والله ډېر مخلص بھائی ویری ګډ یار ډېره مننه ټول استادانو ټول ډېر زبردست او ښه طریقې سره مړه دله دونه ټلیفونونه راځي خدای راستي کنه او کنه بس بل سکاري نشته خو بس څنګه دادا دوباره کړه څنګه کومه په دې کې روان ته دې سړې ده کنه نو غزل هم حد دا وکړو چې لاندې نه زمونږ دا ډېر ښکلي مېلمانه هم راوختل ډېرې خبره چېرې د اجرا کې شامل شو نو ما ورته ویل چې ویلکم دوی هم کېناستل اجرا کې زموږ سره شریکت یې وکړو طارق استاد ولې ودهي ښه خو یې که نه سور دې برابر دی دا خانجي بیخي ثانویات یې غلې ناست دا څه وجه ده خانجي کې دا کمال دی دا چې کله وزیر راشي بیا شرمېږي مخې پټ کړه او زمانه شاته ناسته لکه مخکې کېنه خدای تعالی بې انصافه ولې خانجي نه خبرې ولې نه کېږي موږ خو ګپ دپاره دا پروګرام موږ جوړ کړی د ګپ دپاره که نه څنګه یارانو ستاسو په وخت کې خو موږ لکه دا رباب منګې دا به هم وي که نه ډېر خوند به یې کوو که نه یاره اوس به اوجرې شړې شو نه ټپې پسې به ټپه کوي باباګان هم ټپې پسې ټپه کوي ګورئ ولې نه یو موږ سره ټپه هم کوي دا خبره خو نه که نه په دې به ورنه شو زه بیا راته وکړم بابا په جزاک شاملې کړه لکه مصري به وکړو مستانه مصري وکړو استاده
سلام کونا یلکا طالب پډا ګلاړې ما ولاړې ما یار د بڼو روز ورځوي ما بدلوي نه نو
یا د هجر درنګ د مې هډونه درکوينا منګ د سات او ډمان نیو کنا یدا د چامینی را پغاړه کړ ټولنا یو سره د کم جلات ولار دې یا ولار دې اکثر چې موږ پیدا روانو تا به سبزلي ته وي سبزلي جی جناب علی یاره ته خندا ډېر ښکلی هغه منګی به کله ما په شا کړی د 300 روپیو پیدا راته شو کله به سبزلي په غېږ کړی و یاره او چې عادل نه به مور کو نه دې راته نیولي واده که دا منګی خو دا به زما اصل کې زما د ژوند لکه دوه یاران داسې دي نعیم مخلص او انور عادل دا زموږ ډېر ښه ملګری دی حالانکه نن وخت کې به د محفل کې شته نه خو موږ به یاد کوو په دې باندې چې ملګری خو ملګری ذکر یې پکار دی ذکر یې پکار دی نو عادل هم لکه نشته دی خو دا چې موږ دواړه ناست نو بس دا به وګورو چې شته هغه هم په موقع باندې شته دی نو مخلصانه څه به کوو بس یو پخوانی غزل راته ووایه دا به ډېر وي او زما هم ډېر زیات خوښ دی ګرانه په ګرانه به مو کېږي دیدنونه او ما ډېر زیات به ستا د خولې نه اورېدلې ډېر خوند بس دا ګوره اتفاقي خبره همدا ده چې دا ما د طارق استاد نه یاد کړی طارق استاد او نن پکې طارق استاد ډېر خیال نو که دې ونه وي نو رباب به راته پکې د دې څومره وخت چې تا طارق استاد ډېره کم از کم دا 2001 2002 کې دا غزل طارق استاد نه معراج یاد نن باندې معراج په بیا وګړه خیر څنګه کړ ډېر خیال کلمو د یو بل نه جدا دي
باندې سزدر کو ترنه خالي مې خپل جګر کو بزان مې ټول لم خبر کو جوړ مې له تا نه چې دلبر کا اوس رالی قتل د وفا د باغونه کلمو د یو بل نه جدا دي یو اوس رالی قتل د وفا د باغونه کلمو د یو بل نه جدا دي ګرانه په ګرانه پامو کېږي دیدنونه کلمو د یو بل نه جدا دي کلمو د یو بل نه جدا دي کلم خپل کلام بل کړي په وسوسو باندې پاگل کړي ساچي بدل لورات لل کړي پسرو لمبو باندې نیول کړي او کلم خپل کلام بل کړي په وسوسو باندې پاگل کړي ساچي بدل لورات لل کړي پسرو لمبو باندې نیول د صد پیارا عجیب دي